ځکه یېرېده پکار دي په ځان باندې او څه نه څه ځان د دې دین سره تړلی وساتئ. لکه ما ته نن ماښام یو کس دغه کردی مولا چې دی هغه دمونه ممونه چې اچوي موږ خو خلکو ته چغې راول نه وو چې هلکه دا ټوله ډرامه ده ګیم دی مه کوئ مه کوئ بس موږ باندې رد کړئ. په ورځو کې بعضو په ما باندې رد وکړو. مولیانو یو مولا کلیپ مې اورېدلی و زما باره کې وایي ده چې دغه مولا صاحب باندې بیان کړی دی دا کردی مولا چې دی نو د دوی نه کم مولا پاتې شوی دی. زموږ دا ذمهواري ده چې موږ بدعتیان او بېدینه دا خلکو ته په ګوته کړو چې وایي دا سړی د نه ځان لرې ساتي که به دې څوک خفه کېږي او که خوشحالي. نو نن راته یو ملګري میسیج وکړو د هغه تصویران یې راولېږل چې تللی دی جرمن ته او ږیره یې خریلې ده او پینټ شرټ یې اچولي ده خپل صحیح لارې ته اوس راوړېدلی اگر که دی و په دې لار باندې خو صرف د خلکو دوکه کولو لپاره یې ږیره پرېښودې. بیا وضاحت دا ورکړی د هغه په خپله صفحه باندې چې دا ما باندې کینسر بیماري راغلې او د هغې دپاره د ږیره لرې کول لازم و او عجیبه کینسر دی چې صرف ږیره لرې کول لازم و لکه د سر ویښته پاتې دي برید صحیح دي روزي صحیح دي د سترګو باڼه صحیح دي د نورو بدن ویښته برابر دي خو صرف دا ناشنا بیماري ده چې څه لرې کول لازم و ږیره لرې کول لازم وایي. لکه دا دی ابلو زه دلته را چاپ ته تللی وم ویښته مې وړه کول نه ویښته یې وړه کول ما چې استاد یو تپوس نه ونه کوم وکړه ما ستاسو نه دا قینچی دی اکثر خطا کېږي ما ته وویل څنګه نو ما ډېر خلک ولیدو لکه چا ږیره وړه کړي یې خریلي وي د استاد نه بلیډ کته راغی او یا قینچي راوښودلې ما دا تاسو اهتمام ولې نه کوئ. ما ته یې وویل شیخ صاحب زما مجال څه دی مجال چې یو سړي دې ما ته نه ویلي او زما قینچي دې کته راځي. زه خو اول د سړي نه دا تپوس کوم ږیره پرېږده په سر کې دې تپوس کوم چې سر کې ته کوم ډیزاین کول غواړې د هغې نه اخوا زه نه ځمه چې راته ووایي چې دا خطونه به لږ لږ الې به دلته موږ لګېږي ورو ورو چې دا شی رانه خراب نه شي او د ده زه ږیرې ته پوه شوم دا څنګه قینچي ده چې کته لاړه نو بیا دا بیانېږي قینچي کته شوه بعض وایي اوده ومه اوده ومه وایي استاد بلیډ راکړو موږ چې ته کیرو والله که د چا جاهلي چې صرف دا قینچي خو لیدل تاسې وکړسئ صرف کړس خو لیدل ته وکړي هغه شي چې کړسئ چې موږ ورته څه وایو او د دې ځوان نه ږیره پوره والې ده او دی اوده پروت و یاره خو د ګناه چې وکړي دا ځان له یو مصیبت ته بیا چې د ګناه نه دا ناروا غونته کې عذر ګوري دا بیا بل مصیبت دی. د الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو کردي صاحب ږیره والې ده اوس وایي چې دا زما په مخ باندې کینسر راغلی دی نو د هغې د لاسه ډاکټرانو راته دا وایي چې ته به ږیره لازم لرې کړې نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. خبره مې دا کوله چې دین پورې ځان تړلی وساته د فتنو دور د هېڅ پته نه لګي.